ستړي مشي پښتنو. دا ویډیو صرف د پښتنو عوامو لپاره ده. زه ګورم په دې فیسبوک باندې د ډېرې مودې نه یو پوسټ شیر کېږي، همدغه خلک یې شیر کوي کوم چې د نورخوړ د اتیانو د شیرګل د سیمې دي. بره ورسره لیکلي چې کنګریچولیشن ټو صوبائی صحت صوبائی مشیر برای صحت ام پی ای اختشام صاحب ته د ډېر ډېر مبارک شي. زه هم خوشحالېږم، زما د علاقې سړی دی، زما د قام سړی دی، دی خلکو پاس کړی دی او تللی دی په اسمبلی کې د وطن د قام خبره به کوي. د خبرې مې مطلب مقصد دا دی چې تنقید هېڅکله نه کومه. ام پی ای صاحب اختشام صاحب د اتیانو د سیمې دی، په 2002-3 کې هغه ام پی ای جوړ شوی د پی ټي آی نه، همدې پښتنو عوامو جوړ کړی د نورخوړ د سیمې یا د شیرګل یا د اتیانو د سیمې د خلکو جوړ کړی دی او تله اسمبلی دلته ناست دی. اوس هغه په 2002-4 کې صوبائی مشیر صحت هغه جوړ کړی شو. نو دا ویډیو صرف د عوامو دپاره ده. کم کس چې دا پوسټونه شیر کوي چې مبارک شو، تا ته دې مبارک شي او بس ما ته دې مبارک شي، او یو ښه خبره ده هر سړی خپل مشر ته مبارکي ورکوي. زما سوال دا دی چې ام پی ای صاحب ما تیره ګرمي چې کومه په سخته کې تیره کړې ده که نه، زه چې کله په ویکینډ باندې به کلي ته کور ته به لاړم، هلته به چې کوم د بجلۍ صورتحال و نو هغه بیخي د برداشت نه بیخي بهر و. ټیک ده، ځکه چې د علاقې دپاره یا د مطلب زه به تاسو له یو مثال درکړم، د کور مشر وي که نه، نو هغه باندې هر قسمه سوالونه کېږي. وړوکی هم پرې سوال کوي، زنانه پرې هم سوال کوي، غټ پرې هم سوال کوي، زما کار وکړه، زما دغه کار وکړه، هغه کار وکړه. د هر مشر دا داسې وي، دا د یو دغه خلک نه ګڼي چې یاره مطلب زه مشر یم، یوازې یم او قام را باندې ډېر دی. نه، چونکې تا دا مشري اخیستې ده، ولاړ وې دغې سیټ ته او دا دې واده کړې ده چې مطلب زه به د قام دپاره څه کوم. نو تېره ګرمي چې ما کومه په سخته کې تېره کړه، په ویکینډ به چې کور ته لاړم، خدای تعالی یقین وکړه نو ګنټه به بجلي وه، ګنټه به نه وه. مونږ خو لا پرېږده، مونږ خو بیا هم بهر راووت، خو کور کې زنانو به ډېر بد حال و. هر سړی اوس دا نه شي کولی چې هر سړی ځان ته اوس پلانټ ولګوي او بس فیسیلیټیز هر څه به دونه اوس کېږي یا به نه کېږي. مونږ ټول غریبانان خلک یو د نورخوړ د سیمې. دا ویډیو خاص کر د نورخوړ د سیمې د پښتنو دپاره ده چې دا کوم کس بار بار مبارک شو، مبارک شو، تا د مبارک شي او ما دې مبارک شي. ټیک ته چې اختشام صاحب به تللی مې د جلال دې بیډر ته، هلته به هم څه خبره مبره کړي، ګنټې نیمې مې ورته بجلي را پرېښي، بیا به تلي. خو خبره دا نه ده، خبره دا ده چې زما د وطن بجلي یا زما په وطن کې جوړیږي او بیا زما سره داسې قسمه دغه کېږي چې هغه بجلي ما باندې اول خو نه، او چې بیا را باندې دونه ګرانه را خرڅوي، نو دا ډېر ظلم دی. د خبرې مې غوره مطلب و، تنقید نه دی چې اختشام صاحب پیسې والي دي، غل دی، سی کړي دي، ایسې نه دي کړي. اورې د دې قام دپاره ولاړ دی. اختشام صاحب ام پی ای دی، زموږ چې کوم ډسټرکټ زموږ ایم این ای دی، هغه زما چې څونه خیال دی هغه هم د پی ټي آی نه دی، زرشاد صاحب. نو دا خو ما نه پېژندل. که دا ما پېژندل یا تاسو عوامو تاسو پېژندلي دي، نو تاسو صرف د عمران خان په سر باندې پېژندلي دي چې دوی د سیټ نه د عمران خان د سیټ ودرېدل د پی ټي آی د پارټۍ نه، او تاسو ولا د عمران خان په سر باندې وټ ورکړو. لکه تاسو دغه خبره کوله چې عمران خان زموږ لیډر دی او نر لیډر دی بېشکه، او مونږ هغه له عزت ورکول غواړو. خو چونکې په دغه 2002-3 کې چې هر کس ولاړ دی، که پوهېدو که نه پوهېدو په سیاست باندې، خو چې د پی ټي آی د پارټۍ نه ولاړو نو بس پاس شوی دی. صحیح ده. اوس د صوبائی مشیر برای صحت جوړ شو. که زه چېرته یو هاسپیټل ته ورشم، ما ته مسله وي، زه بیمار یم، ډاکټر صاحب ته کښېنم، ډاکټر صاحب ته خپل ووایم چې مطلب ما ته دا مسله ده، نو هغه ما ته داسې یو غټ چیټ راواخلي، په هغې باندې ولیکي ورشه منډه اول دا میډیسن بهر راواخله او بیا راشه. نو زه به ورته ووایم چې دا میډیسن به په ناره اچوي که په مړه اچوي. نو خفګان هم راشي چې مشران هم ژوندي دي، تکړه مشران دي، خو بیا هم په علاقه په دغه کې بیا داسې قسمه دغه کېږي. نو ام پی ای اختشام صاحب هېڅکله تنقید نه کومه، مشر یې د علاقې دپاره، خو چونکې جوړ شوي یې نو مونږ به سوال هم کوو، مونږ به ګیله هم کوو، تنقید نه کومه. دا نه وایو چې مطلب تاسو دا کړي دي دا نه دي کړي، نه، دا به تاسو کوئ
صحیح ده. تاسو د علاقې مشري اغستې ده. بلوز مې ویډیو کتله، پرون مې کتله ویډیو د دې کاټلنګ د سیمې یو مفتي صاحب دی. زه خو نه پېژنم، تاسو به سټیټ باندې دا ویډیو ګورئ، تاسو به یې پېژنئ. تللی چېرته فیډر ته نو بس بټن یې راړولې ده او بابوزۍ بجلي بس راپرې مې ښودله، اوس په نه ځي، اوس داسې اوس هغسې. اوس زه په بجلۍ باندې څه کوم؟ ما ته خو ضرورت په ګرمۍ کې و. اوس خو راغی ژمی، که ته ما ته په ژمي کې اے سی مو لګېد د خپل طرفه نو څه پیدا شته؟ تاسو نه تپوس کوم که نه، هېڅ پیدا یې نشته. ما ته ضرورت په ګرمۍ کې دی چې ما ته بجلي نه ځي، یا په کور کې واړه وي، زنانه وي، نو چې هغوی ته لږ سهولت وي. نو اوس هغه اوس تللی دی، نو اوس پیډر ته ولاړ دی او ځان نه چاته ویډیو هم کړې ده او ورسره هغه پیډر باندې لیکلي چې بابوزو بجلي او بس بټن یې راړولې ده، اوس په بجلي نه ځي او داسې د بجلۍ هغه ټایم. نو د خبرې مې مطلب او مقصد دا دی، د دې پښتنو عوامو د نورخوړ چې کوم سیمې دي، عوام دي، خلک دي، هغوی ته وایم چې د خپل حق لږ تپوس کوئ. اوس پرون مې یو ویډیو کته د نورخوړ چې کوم پل دی نو هغه لږ ګډوډ شوی دی، خراب شوی دی. نو هلته کې د دې عوامو هلته کې کټه اچولی دی او په لاره چې کوم ګاډی تېرېږي نو هغه ته وایي چې چاندره واچوه چې دا پل بې سم کړو. نو هسې دغلته سوال پیدا کېږي چې یار د دې علاقې مشر څه شو، یا ناظم څه شو، ایم پی اے څه شو، ایم این اے څه شو، هغه راونیسه که نه. هغه ته وایه په دې پل باندې چې څومره کنسټرکشن خرچه راځي دا به خو هم ته کې، صحیح ده. که ته ماله د صوبایي حکومت نه راوباسي، که ته ماله د وفاقي حکومت نه راوباسي، خو د دې لپاره خو څه ناڅه فنډ منظور کړه که نه، نور خو هسې خیر خیریت دی. اورې خبرې دي بس صرف یې اورو. نو پرون مې د ویډیو کتل، لږ مې هم خندل، ما دا ایم پی اے ایم این اے صاحب هېڅ کله تنقید نه کوم. عوامو ته وایم، د نورخوړ د سیمې چې کوم عوام دي نو تاسو هم د خپل حق تپوس کوئ. او ایم پی اے ایم این اے صاحب ته وایم چې د دې عوامو دپاره څه وکئ، که په اسمبلۍ کې وي، که پرامنشنل اسمبلۍ کې وي، که قومي اسمبلۍ کې وي، څه غږ پورته کوئ او څه ناڅه د دې خلکو دپاره وکئ، ځکه چې دغه خلکو تاسو له مشري درکړې ده او په دغه تمه ناست دي چې ما له خپل مشر څه وکړي. نو اخره کې بیا وایم چې د ویډیو مطلب مې څه تنقید نه دی چې چا باندې تنقید وکړم چې اغلا کړې ده، هغه دغه خپل کار دی چې هر سړی څنګه ژوند کوي، څنګه نه کوي، او څه کوي او څه نه کوي، دا خپل ژوند دی، صحیح ده. یو سړی مشر دی نو هغه باندې بیا ډیپینډ کوي چې د ځان دپاره څه کوي یا د عوامو دپاره څه کوي. خو چونکې د عوامو تاسو له مشري درکړې ده نو چې کم از کم نو څه ناڅه وکئ. ډېره مینه، والسلام.